أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسوی دا شعیب د شمړو کې سړی نو دا ډېر غټ سړی و. چا چې شعیب مخالفت کړي او تکذیب کړي لاړو ځان برباد کړي. الذين انسانان كذبوا شعيبا چې تکذیب کړي او د شعیب علی السلام کأن لم يغنوا فيها گویا کی پرونو شدل دلتا ير سرونه. الذين انسانان كذبوا چې تکذیب کړي او د شعیب علی السلام كانوا هم الخاسرين دا پورا تاوانیان. وس داغه یو پیغام دلا وتولى الله يغرج عنهم بدينا اعرض ان صرفا وقال يا قومي لقد ابلغتكم يقينا ما رسول کړي تاسو له پیغامات زما دربا خیر خوایمم کړي لكم تاسو لرا فكيف سن زخپشم مالا قوم منا په هلاکت دي قوم من کافرین چې به ایمانا علی اهلاك قوم کافر قوم چې بربادي کې په ول خپشم پرچ برباد شوی. ورسات اس الله بیان ذکر کی اب الابتلاء بالنعم والنقم. څه مطلب؟ کله کله د خلق من الله یې امتحان راواله. څنګه امتحان؟ مالدار کم کله غریب کم به ګورما چې دا خلق مال تسمیه راکې کوي راکې که تسمیه راکړه خطر خار کرے نه کړ عزت کړهلو الله به د شدل دل کم شیات ساتي. دا الله لوی امتحان دی. مالدار شړې به غیر شو غریب هم غیر شو. وما ارسلنا لا يمن ذلك في قريه فيچوکلی کی چې نبی الا خذا مگر موږ ولې اهل دغه بالبأساء په مالی تکلیفونو باندې او ضرایو په بدني لعلهم در پاره چې الله العاجز وکي تکلیف څخه ور کوم چې عاجزي راځي. کله کله الله دا تکلیف ایس پر حد بدل کوم ثم پس دینه به موږ بدل کو په زید خفغان باندې الحسنه خوشالي یا د شر باندې خیر حتی عفو چې دوی زیچ غریبانانی مالدار کم خیر ډیر مالدار کم نو دې شوی مړ ودا خو دنیا حالات ته کله غریب او کله مالدار دي کې د الله څخه دی چې تاسو دا عذاب الله را وسنا د دنیا گردش دی. وقالو به وای قد مسا یقینا نشیدل له ابانا پلانانو زملرا بدني تکلیف او سره او مالی فاخذنا ونټینګ کو الله بغتن من نصاف وهم لا يشرون او دې به پویګینا یو د الله راګیر کوم نه پویګي بس غر کما ورسا چې ترغیب تقوالا اې دې وجه نه جوړی آیات تشریح کړي وې دې آیات کې الله موږ له خود له وکړل چې کله انسان کې تقوی الله به دې انسان د رزق را پراخه کی رزق پس پراخيږي په تقوا رزق پدې نه کیږي چې سوای کا پرمون عقل او اله دکان کې توجه وړل دا اول قانون معلوم نه دي دا نمونه دیو کني دي شمیرین دې معلوم نه کوم څه معلوم دي. ابن کثیر په سخرت کړي لري ولو ان اهل القران لا يكلوا على ایمان راوړې وي واتقوا الله نه یریدلې وي موږ برا خلاص کړي وي عليهم په دې باندې الله او برکات خيرنا من السماء دبرنا ولاندې ولكن كذبوا دي تکذیب کوي انه فاخذناهم راټینګ میکړه الله بما كانوا يكسبون په سبب د کسب دوی اسم راګیر کړه. ورسات الله اوس طریقه دني ولې ذکر کوي څنګه راولي ولې افامنه کې معنا ده بي فکر ده. اي بي فکر دي اهل القرى د کلیوالا ان ياتيهم شراب شدوی لرا باسنا عذاب زمون د شپې وهم نائمون او حال دا شدي بيو د شپې الله ویریږي الله د عذاب څخه پته لګي د شپې په خو باندې ودی زلزلہ بدل باندې راولي. اي دوی په ان مطلب بي فکر دي نشي د الله د عذاب نه یره کې دی وی او امنه دا معنا اي بي فکر دي اهل القرى دا کلیوالا ان ياتيهم شراب شدوی لرا باسنا عذاب زمون د څاک وخت کې وهم يلعبون او دوب کيلو به لس بجو کې لوبي کوي بلوبي یو د مدر باندې زړه دوره راولي ټک سړی را پریوځي مړشي یو بل مصیبت جوړ شي. اوس د الله عذاب نه ګور ځان په امن کې مشمارای اي دوی ځان په امن کې شماري مکر به فکر کیږي مکر الله د الله د عذاب نه ځان دې به فکر کوي مکر الله د الله د عذاب نه الا القوم مغرق قوم شاتوانين دي. مؤمن سره او سلوري چې کیږي ان شاء الله خیر گیر منه گیر ورسات کی
علت بیان یهدی کی معنا د یبین اولم یهدی ای نذکر للذین آغا انسانان لرا يرثون شيء میراث یو ازمکا من بعد اهل او رشد اهل دینا ان لو نشاء کزمون خوخوي رسول ممکن وي دوی لرا بزنوبې په سبب د ګناہونو د دوی آیت کې مقصد تخویب او خروي و معنا د اس دی ځکه مون مهر وهو على قلوبهم دي بجنو فهم لا يسمعون دوی نه ورني مني ورسا کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق مقصد به دنیا د عذاب نه یرا تلک القرى دا کلی چې دی نقص علیکم بیان او پتا باندې خبرونه ولقد جاءتم يقينا راغلی دوی رسول ما استاجو دی بالبينات بخار دلایلو فما كانوا نو چې ایمان راوړي بما په اسمانه کذبوا چې تکذیب کړو من قبل وړاندې هیڅ ایمان الله ورانه وړ ما ورته رسولان را لګلی وو ای کار دلیل پیش کړو کذالک دا کاپ معنا دلام دلی ذالک د دیو جنا الله مهر والد علی قلوب الکافرین د کافرانو په زړونو ورسات الله وسوي داخله دې بي وفا دي ما سره واديو کې بي وفا نه کوي مال ویری دي چې زمانم توحید هیڅ به الله ورته کې نو ولې رد کوي وما وجدنا من ندي من ذکر الله د ذاته دې لپاره من احد سلوز توحید و ان وجدنا یقینا من ذکر دي اکثر دې لفاسقین بيدنا دي جنوس دوی مېسا د موسی علیہ السلام واقعه کې ذکر کیږي سم مقامات باندې تقسیمي اول مقام کې اشاره ده چې د لګل فرعون لا ثم بعثنا الله به مراولهم من بعد مدين ورس موسى بآياتنا وخارت العلم الى فرعون لرو ملئ ذا عمل غرلا لفظ موسی تقریبا قران کې یوصل شپږ ذکر شوی دی شجره نسب دانا موسی ابن عمران ابن قاحس ابن يسحر ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام مور يوحانس نومېدا ډېر تیز طبيعت والا انسانو په دې معنی څخه پکېدو فرعون خپل نوم ولید ابن مصعب سلوریم سوکاله دشمن دو مریضم نو دا دوی ورزه الہیم سوال راغی چې موسی عليه السلام ورغه فرعون لوی منو وظلموا بها الله انکار ته وکړو بالکل ونه منلو فانظروا غرا كيف كان عاقبه المفسدين څنګه شو اخر انجام د فسادینو موسی عليه السلام چې ورغه ول تعارف وکي آیات دلیل به چې دین د اسلام غدا وایي چې ګورا د ټول نمخ باول تاسو تعارف کوئ حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم شاید دروازه ټک ټک کړو من انت څوک وی انا زم رسول الله صلی الله علیه وسلم انا زړه د کېږي وسم نو والا څوکي نو اسلام کې اصول داري څنګه داخل شوی اشاره ټلیفون باندې خبره کوله متصل و فلانه خبره کوله سلام نورستا وقال موسى ویلی عليه السلام يا فرعون اني رسول يخن استاذ من رب العالمين رب العالمين دخوانا حقيق كلكيم دې معنا دا حقيق لازم د فما باندې الا پدی باندې الله اقول چې زه نو وایم علی الله په الله باندې الحق مگر حق خبره قد جئتكم يقينا ما تاسو راته کړه په خار دلیل شاو درمنا ولېګه ما ای بني اسرائیل ما سره بني اسرائیل ته پیغام څه مقصد خبري څه بشراغله بني اسرائیل ما سره ولېګه ځکه دا غلامان وې دا نه فرعون ورته نه کړلري یو او ویره ولا نه نو قال فرعون ویره ان كنت جئت بآية كثر اتکړې په یو نه خوان دی فت بهاره وړدا ان كنت من الصادقين کته وی درشتونه رښتونه وسره پېښګه مخله کا فالقى عصاه منوي غرزول امسا فمن دارک فاذا هي الله وناسا په واش ده شو مبين کارام مبين ویلي مفسرین وی دي کې اشاره ده چې دا ګور شهر نه دی دا معجزه ده د موسی عليه السلام د امسانه مار جوړ شو خطیب شربینی دری کې وی دي کې اشاره ده له انقلاب راغی حکومت به د فرعون بدلی کې موسی عليه السلام برازي
دویم سوال داري قران کې شړې سوچو کې نو بل ځای کې وای جان نره مرد ثومان اجدها دا ټکر دی دو قول علماء ذکر کړی تطبیق یو دا د عام انسانانو مخکې نره مرد خلکو مخکې د فرعون مخکې اجدها دویم قول داري شکل د اجدها لیکن حرکت د یو د نری مار ډیر څه په میدان کې وختو بل دلیل ونسعى الله راوي شد الله سره غریوان فاذا هي ناصفه تکشفن للناظرين دي کتون کولرا آیات دلیل به دي چې په دین د اسلام کې رڼا ده نو په دې چې فرعون جواب وکړي فرعون سره شوق شدانو خلق ناس وي ګور دا ډیر لوی ساحر دی بدنامه کوي کنه قال الملؤ يريد مشرعون من قوم فرعون ده قوم ده فرعون نام ان هذا يخن ده ساحر ده عالم ډیر پویا او قدي خسریم نه دی عالم ډیر پویا دی وس فرعون لوی اې دې شری مقصد دا چې ستانه حکومت والی نو حکمران لوی چې حکومت درنه اخلم هغه ارشد تیارم خو دې نه امتیار غریب شړې په دین خپکی حکومت والا سره په منصب یریدو اراده لري چې وباسي تاسو من ارجکم تاسو دې اسمکینا وما ذا تامرون نس جرګه کوي د په خلاف باندې جرګه وسکو فرعون دې شي وی ویل ودله محرات ور کوي پرې دې لکه یو د مینه شي قوم راځي شي بغاوت ونشي دویم زندان کې واچو ارجح دا معنا درین دلا په جیب کې پیسې کېږي ایسه تنخواه ورته مقرر کړي د شیخ الاسلام ابن تیمیه بارک راځي کله چې وخت بادشاہ سره مقابله مناظره وغیرہ رااله ناغو ډېر تحفه تحایف وړاندې کړ نو هغه ویلې چې دې لپاره نور لاسونه شته چې دې لاسونه ورګو کې موږ دا نه اخلو وجه دا ده چې کله چا تحفه وغیرہ قبول کړي نو بس هغه سره به حق مسله بیانول ګرانی فرعون وسو سیاست کې دلته نو قالو ویلې چې مهلت ورکړه الله را واخه وي د ضرور لا ولي غفل المدائن په دې قانون کې حاشرین پولیسو جمع کون کې د شي بنکې چې بس قلار وکینو نه مقابله اراده بل روخ لیکن دمه باندې بعض خلک وی کنه چې يهود نو سوارو ګره موږ سره کار نشي خاص خلک دي مجاهدین آی سره کار دي نه دوی یو سړی په نخه کې دا نور به رو رانی شي خلک چې برابر کړه به وداګیر کو دا پولیس سره پارګر شي تو کرا بوړي تعالی راهله او شاعر عالم شډیر پوی دی عالم بذکر اوړي چې دا سړی ډیر پوی دی قوي شله به قوي سړی مخامخ کوي دي زموږ بل مقام شاعران را طرف کړه فرعون لوي چې مزدوري وي بیا موسی عليه السلام مخ شوکت هغه د شاعرنا نبیو ادب نه کار واسو چې تمخ غرزول کوي کوم موسی عليه السلام ورته تاسو یو ادب د وجنه است الله ورته ایمان نصیب کی ادب د مروچ شه دی وجاء الله وعلى سائران فرعون لرام قالوا سيوري ان لنا يقيني بزمن د پار الاجرن سمجدري ان كنا کچرت شمن الغالبين زور اورام دغه د ټول کار د پیسو سره دی بل خبره نشته ناس په پیسو ولاړه په پیسو خبره په پیسو حدیث کې راځي چې رسول الله فرمایي د الله لعنت در پیسې په بچي دې پیسو نه راپته خو بل خبره قطن د سره کینا پیسې کته پورته دین په باره کې امام رازي به لیکي وزمنګ د عوام کې د دنیا په دنیا راټول کړه موږ دنیا په دین راټولو به همت ده او په ټول به همت کې به هغه انسان لوی به همت لري چې خپل دین وران کې د بل چا دنیا لپاره منډه کوشش کوي کله خلک لګي دي کړه لانه یره ودانو ډیر لوی ولی دی لایق د ورته او لایق دی قال فرعون ورته نعم او وانکم وق معنا د بل دی وانکم بل کتاسو بل من المقربین دا هغه چانه شای ایمان لري نږدې بس دا قراردادونه سره وکړل چې موږ نږدې شو پیسې بوالو دا بو کوه لاړ موسی عليه السلام لا چې شکل د موسی ولې دا ساحر نه و تکر ساحر سره شکل معلومي تک تو قران حدیث کې راځي عبد الله ابن سلام فرمایي وی شکل زده نبی صلی الله علیه وسلم خبر شما ورالم
دا شکل د نبی صلی الله علیه وسلم چې ما ولید قسم په الله دا شکل دروغجن نو به موږ له امر کې چې تو امر کوي مسکینانو باندې سلام اچوي خاص کر د شپې منځونه کوي چې خلک ودی پوښتنه کې یو ادب کړي دی ادب د وجنه شربینی دي کې الله دوله ایمان نصیب کړي شیخ الاسلام ابن قیم فرمای ادب سمانه د خیر خوینه بزان کې جمع کول کوټه کې بے ادبی وکړه لاړ بشي گیټ لا کا التر وکړه شین لا کا التر بے ادبی وکړه نو ایسه بوزي بے ادبی سره اسلام نو باسي اسلام دین ټول په ادب بنا لري به الله سره ځان لا ادب د صحابه سره ځان لا قران سره ځان لا نبی سره ځان لا ملائکه سره ځان لا مؤمنانو سره ځان لا زه په درسونه کې دا تشریح قالوا دي يا موسى اما ان تلقي يا قطو غرزا واما ان نكون يا بشمغا غرزون کی قال قلت القوا ويغرزون فلما اركل شو يغرزون سيروا كي اعين الناس فاسترغوا خلقهم واسترهبوهم ويرول وجاءوا راتګو کې الله په شهر باندې عظیم شلوې دي څنګه لوی دي عظیم لوی دي په زعمهم درې په ګمان کې یا عظیم لوی دي په نفس الامر دواړه توجيهات مفسرین کړي دي موسی عليه السلام موږ ویل چې تمام څو ورځو میدان الله معجزه را کنه ده معجزه را من خارق العاده کارونه د نبی په اسماني صادق شي مقصد به دا تایید به د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات مبارک شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب لیکل الفرقان سیوطی کتاب لیکل د جلد خصائص کبرى دی ویل دي چې د نبی او د امت مابین کې تقریبا 200 صفاتو کې فرق دی امام بیهقی به سنن کبرى کې مستقل لیکل په باندې کړی دي چاوي د نبی درې سره معجزات چاوي زيتي حدیث کې راغلي چې ار نبی له الله د امتی په اندازه باندې معجزه ورکړي د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات ډېر انتهازات ځکه اوچت انسان دی هغه واوحینا الله من وحی وکړه موسی علیه السلام لره اند دی القی شو غرزور خپل امثالیم د توقفتي هغه امثال واسوي غرزور میدان الله عصا کې دې نسبت درو کې دغه دلاس کې وړي پیدیم وي پانی پیرا تو غلي کیږي سترتي جوړيږي کله قسمه کې نرميږي سورې ځان لپاره جوړيږي د دشمن مقابله ور باندې کیږي مار لړم ور وغيرها ور باندې وشل کیږي احیاء العلوم کې امام غزالی ډېری فائدې دي ذکر کړې دي فاذا هي ناصف لو یو کړب سره او خاڼه ما واسه په کوم چې دوی کوم جوړ کړی و یکمې کول تلقفتا معنا دا مسخلي واسه بغیر دشمن نه ارڅو پاړو نتیجه څه شو ووقع الله ثابت شدا حق وبطل او بیا سره شما کانو یعملون عمل چې کوم دوی کړي ورسات کې بیان د دې کې چې مغلوب شو کنه وی بللا غلبو معنا مغلوب کړي شو هنالک بدیجه کې الله یون قلبو وګرځي شو اخرین ذلیلان وګرځول شو الله وی سایران ساجدین سجده کوونکې الله اعلی والقیا مجوله شي ویلي دومره انابت پکې وشو بس غیر اختیاري را پرې واته او دا کی صفت دی انابت څه معنا امام راغب لیکي يدور مال حق سدارا کوم ځای کې چې حق انت ورزاده ارچا مسله چې قوي ورزاده سیمو جداز مسلک کې نشته صاحب نصرت النعیم لیکلي دي وی الرجوع من الكل الى من له الكل د ټول مخلوق نه رجوع او هغه چاله منډه خپل چې هغه ټول مخلوق اختیار مند دی چې هغه الله دی قالو شي ویلي مونږ ایمان راوړې برب العالمین پر رب مخلوقاتو فرعون غلی شو رب العالمین خزیمه ځکه فرعون ویری زرا به رب موسی چې رب موسی دی بهم غلی شو ځکه دوی له موسی مارالو کړي دي وهارون در موسی علیہ السلام روړ دې درې کاته مشرق نبی تروسو چې هارون ویل فرعون دماغ کارو کو چې اوه دا خو بل طرف باندې لاړه نیو دمه دمکی ورکړه دمکی سره افترا قال فرعون ویل امنتم تاسو ایمان راوړو به بری موسی باندې قبلان مخیدین اجازه کوم لكم تاسو لا ما تاسو اجازه نه کړو دا کار مو کې ان هذا یقینا دا شی یو چلې تاسو جوړ کړی دی په مدینه دی بری کار کې لتخرجوا عاقبت پیدا شي چې تاسو بو باسه مینا د دینه اهل د دې افترا وکړه پیدا موسی مرساسو مشر استاد دی
ورونه پوری ویلي وانکم لمن المقربین وش ایستاغله منسوب کړه فسوف تعالی منظر دی چې پوهه بشي سی ویلي کړي سو پراځي لپاره تحدید څه به پوهه شي لو قد تعنا زبکټ کم ایدیکم لا سنا ساسو کې ساسو من خلاف عدل بدل به مشورن کم اجمعین ټول ایدا کار به وکي کوي نه کې مفسرین ذکر کوي وند شکار وکي دا ټول راونی ول لازم کړه کې لا سبب کې په غوسه کړه پر چوکو دی کجوري کې ځوړن کړه دی ویل وسو چې فرعون د حکومت خلاف کې دا به انجامي چې هغه هم کله خلک دی کنه د مرنه شرط یریږي دی د الله سره تعلق دی خالد ابن ولید د دشمن لویل او ما سره شي فوج دی مرګ د شي خوخ غني لګتا او شراب خوخ غني چې سړي کې ایمان هغه الله رسان رسي ځکه زمونږ د الله مابین کې د مرګ پل لې ته چې خپل محبوب لورځي خو پل بکراس کوي سبور تیریږي خالد ویلي ان یقینا منشو الى ربنا د خپل رب لرا منقلبون ورغرزون چې کله شهیدان اول لکه دا خو به څه بم ویلو ورسا کی جواب سوال فرعون چې دوی له سزا ورکړه کې دې چې دوی سره به نور څه شخصي مادیات باندې لنجا نه صرف الله دې مجاهد ظلم چې جرم سره ایمان د ایمان په وجه باندې الله انتقام لري وما تنقم كما ده بدایوا تاسو بدنوړي مننا سمون الا ان امننا مگر موږ ایمان راوړې نه بیا آیات ربنا پایتون درب زمون لما جاءتنا شکل العالم لرام وز تثبت دعا بغاړي او کله دعا بغاړي د شي وخت کې چې الله ګډوډ نشو ربنا یا رب سمو افرق کی منادرات ویوالوا راتو یا کالینا په باندې صبرن دې صبر وفات کومګه مسلمانین منقات تعالی را سمدشي چپی چپی صبر ډیرو دې مشران ویره د فرعون چې ګوره موسی قوم مپری داري روان خلک دي ګډوډي جوړې دلته سویسي لکه انتقام شروع وقال الملو ویره دې ډاکو کسانو مالدارا مشران ویلي من قوم فرعون د قوم د فرعون لا التزروا من تپریدي موسی وقومه دغرا قومه لیفسروا عاقبت بيداشي چې فساد وږي په لارځ پر اسمګه کې تی پرې کې یو ستا خدایان پرې خود لري اله حتا کما نستا خدایان د اختلافي مسله وا چې فرعون عقیده سوا چاویل هدا مشرکو دلیل بدايات ته چاویدا دهریو د سره الہ منلونه لیکن د قران د ظاهر نه معلومیږي چې دار مشرک علیه من الله سره شریکان قال فرعون سو ویلي زرد شمن بو وجنو ابناهم زامن دوی پری بدونی ساون دوی ببینیم مخکې موجل ودلته به موجل او بل وجه دار موږ سره فوج دی طاقت دی اقتصاد دی دا بیچارهګان بسری دل خپل زور معلوم د الله ضرورت نه معلوم خلک وی کنه بهر چاره خپل سو قابلیت سوخکاری دا پر خپل ظاهری هاو باندې ډیر دوکه شوی لګنن سبا يهود نسوارا جازونه دی او ټینګونه دی او فوج دی اقتصاد دی او سیاست دی او پلان دی لیکن د الله زور به نه دی لیدل چې کله الله خپل بندگانو سره مخامخ کی چغه ورنو باسي وإنا يقينا منشو فوقهم دفاسو دي قاهرون يزور ور نوړې زور وري فوج موسی دی ورسا کې د موسی عليه السلام تربيت د شي وخت کې به تربيت د ملګرو کوي الله رب متوجي کوي چې مصیبت راغی د دشمن سره مقابله رااله د ملګری شین بنه خراب شردا بچی کې مسلم کانات نشه هغه سره شتا اعمال له متوجي کا الله له متوجي کوي قال موسی عليه السلام ویل لقوم خپل قوم لا استعينوا مدد حاصل کوي بالله فالله او صبر کوي ان الارض يخنداس مکد الله دا میراث کې ور کوي مې شاو چاله شو غاړي د خپل بندگانو والعاقبه للمتقين یاد ساتي انجام چې د تقوا والا لپاره دی ځان تقوا پیدا کوي را آیات دلیل بدی یو مجاهد شو غاړي چې زه په خپل دشمن باندې کامیاب شم نو کله کامیابیږي چې یو بدا صبر کوي دیم د الله تعالی تعلق دریم تقوا
ملګری ډېر کلک ملګری و اې د شونه ویل چې رمړه موسی ته چې نو کو ژوند چې کله راځي مصیبتونه و ستاسو وجنه دا کارونه موږ ورسېدل که باز خلک وی کنه ستاسو وجنه اې موسی عليه السلام له تسلی ورکړه ویمړ دی فرعون مخکې موږ باندې سلمونه کړی دی وشم کړی دی هیڅ پروا نه مساته قالو دی ویلي مونږ ته zarar راکړې شوې من قبل مخکې دین عاشته مونږ لراله ومن بعد ما جئتنا ورسیدنا اجتمع لراله مخکې داس مونږ بچي حلال کو حلال اول غلامان مونږ جوړ کړی وو ورو سلام انا چې موږ ستاسو مقابله نه کوله په زور را وسو شعر په باندې په زور آیات کې موږ ور صبر کوو موسی عليه السلام چې پوښتنه زما ملګری خو ماشاءالله ډیر جوړ خلک دي اوس نور هم زیری ورکی قال موسی عليه السلام ویلی عسى ربكم امید تاسو رب لرا چې هلاک وکي عدوکم تاسو دشمن خریبګان وګرځي تاسو بلارج پر اسمه کې ویات ساتي الله رب دې ډیر عجیب ذات دی چې خلک پیدا کې مسلمانان دشمنان ور باندې وي دوی له بیا واک ورکی دوی شکې چې کله خو دوی غلط حرکتونه شروع کړي به دوی دانو مور کوي څنګه ورکه سره لوی طاقتونه پر مجاهدینو باندې سملول خپل کې شکل ناشکری شروع شو دا سی ورکړه چې نمونه سره ورک شو بالکل نور خلک را پیدا کړه دا د الله قانون دی الله سمج ذات دی هغه ته پروانه سره چې مجاهد ممانا کار کړي الله وس ګورم دشمن را لاندې کوم تا میدان لرو باسم طالب ګورم چې ته یقیني خپل جهاد برابر عمل کوي کنه کوي به ګوري کیف تعاملون چې څنګه عمل کوي تاسو د دین وروسته بل مقام حاصل دار چې فرعون باندې عذابونه رااله موسی عليه السلام باندې بد فعلین ولي به قسم عذابونه اخر کې د عذاب لري کېدل لیکن د دې تعانو توینات ولقد اخذنا يقينا نور ومن آل فرعون پوشکالانو باندې سینې زمانہ وشکالانه مصیبتونه په راوس قات سالینه یو اثر کې مراغلی بني اسرائیل موسی عليه السلام بختنه وکړه یار موسی مونږ څنګه معلوم کو چې الله راځي لکه خپا هغه الله لوي ویلي الله درې جواب وکړ یو جواب حاصل لا چې کله د ضرورت په وخت کې باران کیږي زه خوشاله موکني به خپایم الله یې څنګه خوشاله نه پیرا واسطه ونقشنا وكمبت من الثمرات الميونه میوه مرتکه مې کړې لعلهم در پر الله یذکرون چې داخلك الله آیات کې کله الله سړي مال کم کی مقصد به کې الله تربیت او توجه وش دې بل عمل ګوربد چې حالات راشي ودا خو حق دې په الله باندې الله بخامه خدامون لرا کوي او چې کله مصیبتونه پیدا شي موسی عليه السلام لوي شو تباش موسی سپیره سړې وي ته چې کله علي سمند انداز ګډوډ په پاري بنانه صحیح چې د نیک پال بیني ولشتا الکلمه الحسنه يسمعها الرجل الصالح نبی صلی الله علیه وسلم چې خیبر راتلو کنه دا غلارو پوښتنه کوله دا کم طرف لار دا کم طرف دا ایسه به نیک پال ونیو سهيل ابن عمرو چې کله راغی حدیبیه کې دیو شاعر مو نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه څو راوي سهيل وځه کې خیر کار بوس آسان شي ځکه کله د شریف دینونو کې آسانتي فاذا فاقتم کې الله جاءتهم الحسنات شران ذلك حالات قالوا دی لنا عاجد قسم حق دی په الله باندې الله به خامخارای ضروري د دې وجه عام مفسرین فرمایي چې انا لي او عندي د درې کلمې باندې استعمالي لو یره کته شوی او دا زما حق د زما لپاره وین تصبهم الله وکور شي دوی له تکلیف پتپالی نشي په موسی عليه السلام ومن ماهو دا په ملګرو یره شخص پیره خلک ساس را تک سره حالات ګډوډ شو الا سره الله رحمانه جواب خبردار انما يقين بدپالی دوی شدا عند الله لکل شی د الله تعالی سره ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دوی پویږي نه پیغمبر له منسوب کی بدپالی الله ورته لیکل دا چې د اسباب د خلکو استعمال کړی دي
غلط کارونه وکړو الله یې راګیر میکړو صلی الله تعالی علیه خیر خلقه.